أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاطرونه بکتاب جوړوم شکل افلاک بدی دلبر اول باب جوړوم ستاد سپیڅلو خاطرونه بکتاب جوړوم الحمدلله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طالبانو د لسمه استفتاء لا هم په نکاح خو چې په دغه تور باندې مسر خلاص شي بل به نوري خبرې ګرځه هغه ان شاء الله درته آسان شي صحیح ده وښه راځي تجدید د نکاح څنګه دغه نوې نکاح څنګه ده زما خبر ته ورنسي که په د الفاظ مسر خلاص تجدید د نکاح چې زموږ په وطنو کې دا اصطلاح ده په کوزده کې هم نکاح ورتړي په واده کې به ورتړي الفتا به توفیق الهی تعالی طالبانو زه به ځای درته وایم چې ولایتان ورته خدای ورکم ده اغام اب یعنی کول کو قدرت دې د خیاري بلوغ نشته او کبل ورکلا بیا پیغله ورکلا زداوام چې دوه نکاح خو فرض ده دا خلاصه کوي ولی ول افغانستان خلک په دغه کارو کې تقوا ګر سره پیژنه نه بلکې روا او ناروا هغه دا چې هم کې ولله چې په نکاح کې ناسومه چې دا غشه جناری مادل ته ارویدل مادل ته ارویدل چې ولزیا نه کوم پر ما ورور دي نکاح وکړل ځینې ولا مادل لوک نه لونه نه زبر دي نکاح وکړل هغه پیغله ده دا اوس نو فارقې د کوزدې په ورځ چې ورکړه په زور یې ورکړه هغه نکاح نه ده سوي چې نو وسوله ما خبر ته ګوري اوس دوه نکاح پر چار وخت میړه وریادي میړه د ازمو سارا شې جديد هغه ډېر خوندوري سجدي په دغه باره کې چې هغه حیا لري هغه ډېر بیادل نو بار وریادي چې میړه دي پر نو د واده په ورځ چې نکاح وتري دا فرق هم بره ځنه کې چې اوس ور کړی نو دا د واده نکاح بنو کیږي او ما خپل درې نکاح کړی بعد اخلاصو درې ورسته چې بیرته رالم بیا مرته ولا ما وتل چې ورالم تر مخه باندې امي دا ورته کرا درې د ورځې بوتلم داغه بولم سباندار مې کوي چې ما وتل زه په نکاح د افغانستان شکل اما د خلک دلی د نکاح د شارایان خلکو ډیر سره کمزوري نو او دوه نکاح په وسوات په دې خزوري ده بلکې دوه ملام بازي وخت نشي هغه د خدای په زور ورکې د زمړي پاغه هم نه خوښه په داورو سدون کې هم نه خوښه په مرتوکي نو بار بیا دا شو وکړه خپل دام چې دوه چې د راواده وکړه یو دوه درې ورځې دغه سر د خاص دا چې ورځي یو مورو خواشه وي څوک نشته خبرې ورته کوا ورسره سم د نکاح وتره پر تر سره نکاح وته نکاح ډیر آسان دغه بیا درتوان دا چې سواله نو بیا د څوک وکي بیا دې نکاح وته دا خو یو دوه خبره ده داغه سره تجدید نکاح کوي داغه سره تجدید نکاح طلاق نه دی واقع شوی دا تجدید د نکاح مستحب دی یا تارج مختار نه سوای او عوام خلق دی هغه په میاش کې دوه یا درې واره تړي زمون به خبري زم نکاح تړم د اخلاصو چې دا پام وکي ما ولاته نه هیڅ هم نه راځي ان شاء الله ما دونه کوته دوغه نه ان شاء الله او ډیر زو ټنګارم پر دې کوم شته چې عقیدوي کار سم عقیدوي نو زه امید خدای ته لرم چې موږ مابین کې بدانې پېښه شي خدای احتیاط کوي دا بینونت کده شته چې کلمه وایي سول چې په کافر کېدل یا د نر شته کلمه وایي سول نو دا بینونت طلاق نه دی طلاق تر دریا خاطر بالا نکاح نشته بار مغلظه ده او لیکن بینونت سلوار راځي سلوار راځي څوک نه کوي سلوار نو پروا نه کوي نو سړی سمایده چې کله خراب کلمې نه درسوي سوي بس په میاش کې نکاح کومه درجه و نکاح باید وته دا طالبانو مستحب او شک په ګوډو خبر به پوسوي نو هغه نه درتول چې در سره ضروري و ازمر د افغانستان شدي چې ورکی یا ورور کې کښنه کېنجلی په وخت د واده خو بیا څوک وین هغه داغه چې هغه وای نه کوم خیاري بلوغ هم لري دی هغه ته نه ګوري بیا نکاح وته
د اخلاص ورته ګوري نو بیا کار خراب دغه ځای باندې پام وکړي دا ټول دوری مختار ورته مختار جل جاول 2 او داغه دوری مختار د مختار دوم جل 315 او تحتوی د مختار دوم جل 90 بار رایق دریم جل 200 فتل کجر دوم جل 212 خلاص الفتاوا دوم جل 20 مبسوط د صرفسی پنځم جل شپږم فریدیات صدرم جل 315 اکانیات صدرم جل هغه 15 دا جلال